د قرآن کریم د ترجمې 140 درس او د النساء د سورت 56 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ تعالی فرمائی ان الذین بشک آغا خلق کفرو چې اغوی کفر کړی دی بی آیاتنا زمونږ په آیاتونو باندې سوفا ضربا نسلیهم منگ داخل کو اغوی نارن اورتا کلما هر کلا ندویجت چې وسوځي جلودهم پوستکی د اغوی بدلناهم بدل بکومونگ اغوی تا جلودن پوستکی غیرها نور د اغی سو پوستکو پزای، یعنی کم پوستکی چې وسوځي الله تعالی فرمای چې مونږ به نور پوستکی ورته د اغی پزای ورواغوندو. لیذوقو د دې د پاره چې اغوی خوند واخلی العذاب د عذاب، یعنی چې خه پورا احساس د درد ورته وشي. ان الله بشک الله تعالی کانا دی عزیزن ډیر زورور حکیما او حکیم دی. دا مبارک آیات د قرآن کریم حقانیت ثابتوي چې قرآن د انسان خبرې نه دي بلکې د الله تعالی پاک کلام دی، ځکه چې د 20 پیړۍ نه مخکې یو انسان ته هم دا نه وه معلومه چې د درد آخذې یا ریسپټورونه په پوستکي کې دي، یعنی د درد او سوځیدلو احساس د پوستکي په واسطه کیږي. مطلب دا دی که چیرته پوستکی نه وي نو سړی د درد او سوځولو احساس نشي کولی، چې په دې حقیقت په 20 پیړۍ کې ساینس پوهان د عصري ټکنالوژي په واسطه پوه شو. خو قرآن کریم 1400 کلونه د مخه دې حقیقت ته اشاره کوي چې کله د دوزخیانو پوستکی وسوځول شي نو بیا د درد او سوځولو احساس نشي کولی، نو د دې دپاره الله تعالی د سوځیدلي پوستکي په ځای تازه او نوی پوستکی ور اغوندي تر څو چې د درد او سوځیدلو احساس وکړي او د عذاب پورا خوند واخلي. نو 1400 کلونه مخکې د داسې معلومات ذکر کول چې د 20 پیړۍ نه مخکې یو انسان هم پې نه پوهېدلو، آیا پرته د کائناتو د خالق څخه بل څوک داسې معلومات ورکولی شي؟ نه، پرته د خالق څخه د انسان دپاره 1400 کلونه مخکې د داسې معلومات ورکول ناممکن او محالو. نو په ډاګه ثابتېږي چې قرآن کریم د الله تعالی سوچه او پاکې خبرې دي. او الله تعالی فرمایي والذین او آغا خلق آمنو چې ایمان راوړی دی
وعملوا او عملونه کړي دي الصالحات نیک سندخلهم ضرب مونږ داخل کو اغوی جنات داسې جنات جنتونو ته تجری چې بهیږي به من تحتها لاندې د هغې جنتونو الانهارو نهرونه ویالې خالدین همیشه به وي دغه جنتیان فیها په دې جنتونو کې ابداً تل تر تله لهم اغوی ته یعنی جنتیانو ته فیها په دې جنتونو کې ازواج جوړې دي یعنی ښځې دي مطهرتون پاکې وندخلهم او مونږ به داخل کړو دوی یعنی جنتیان ذلن ذلیلا په ګڼو سورو کې یعنی ونې به ګڼي او سوري به هم ګڼي او فرمایي ان بشکه الله تعالی یأمرو حکم کوي کوم تاسو ته ان چې تؤدو ورکړئ تاسو الامانات امانتونه الی اهلها د هغوی خاوندانو ته او بشک الله تعالی تاسو ته حکم کوي اذا کله چې حکمتم تاسو فیصله کوئ بین الناس د انسانانو په منځ کې ان چې تحکمو تاسو فیصله کوئ بالعدل په عدالت سره یعنی د خپل او پردي مالدار او غریب فرق مکوئ ان بشکه الله تعالی نعم ډیر ښه یعظکم نصیحت کوي تاسو ته به په دې یعنی په دې احکام سره ان الله بشک الله تعالی کان د سمیعا اوریدونکې بصیرا او لیدونکې یعنی ستاسو امانتونه او فیصلې الله تعالی ته ښکاري او څه چې وایي تاسو هغه الله تعالی اوري وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين